د لیوه او پسونو کیسه. په یوه شنه او زرغونه دره کې یو پسه ژوند کاوه. دا پسه ډېر مهربانه او ساده و او هره ورځ به یې د خپلې کورنۍ سره په خوندي ځای کې ژوند کاوه. خو په همدې دره کې یو لیوه هم اوسېده چې ډېر چالاک او بدنیت و. لیوه به تل د دې په لټه کې و چې څنګه پسه په خپلو چلونو ونیسي. یوه ورځ لیوه د پسه د اوبو څښلو ځای ته ورغی او ویې ویل: ای پسه، زه ستا ملګری یم، راځه چې یو ځای اوبه وڅښو او خبرې وکړو. پسه چې ساده و د لیوه په خبرو باور وکړ او نږدې ورغی. لیوه چې دا موقع په غنیمت وګڼله، په پرله پسې ډول په پسه حمله وکړه، خو پسه په چټکۍ وتښتېده او خپلې کورنۍ ته یې دا کیسه وکړه. بله ورځ لیوه بیا راغی او دا ځل یې د پسه سره د ملګرتیا تمثیل وکړ. هغه وویل: ما پرون غلطي وکړه، زه غواړم ستا ملګری شم. پسه چې دا ځل هوښیار شوی و، د لیوه خبرو ته غوږ ونه نیو او خپل سپي ته یې غږ وکړ. سپي پر لیوه حمله وکړه او لیوه په ویره وتښتېده. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې چالاکو او بدنیتو خلکو ته باید باور ونه کړو، حتی که هغوی د ملګرتیا او مهربانۍ دعوه هم کوي. هوښیاري او احتیاط موږ د خطرونو څخه ساتلی شي.